खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद हम सब की खैरख्वा पुलिस जिंदाबाद دغه دې راپونډه ولګوه نو به دې خو دا زه لګومه ولې دا خو غلا ده او ته به په دې لمونځ کوې او داس به کوې سره دا ټول خلک لګوي په دې کې غلاګانې نشته خو ته ولګوه دا ولکه داسې کوئ مسلمانه ګونډه لګو دا خو غیر قانوني کار دی دا 11000 لین مشر په دې کې ګوتې مو او به دې نیسي دا به خو نیسي موږ د پاکستان پولیس نشي نیوانو دا 11000 لین موږ سو نیسي ولې غیر قانوني کار کوي دا کومې شي غلا کوي غلا دا خو بجلی تاسو ونه شنو بیا بوزه لګا ثاني دا وړه بوزه ډاکټر صاحب سلام علیکم سلام زمانی کا پولیس وله کبوس سکایت کوي مکمل توګه برباد کړل بیهوش دی سره شي وګورای جبار خرول په کټ کې پروت دی مکمل خراب دی ډاکټر صاحب زما د الله سم کا بشي خدای بخیر دوه ورځې وشو خبرې نه کوي خدای بخیر موږ کونډي لګولې کنه پونډي سرمنه ولای صلی ډاکټر صاحب هلکه افسوس داسې مسله ده که نه چې دی وولې چې ډېر زیات بد و نو دې تللی کومې ته په هوش کې به دی راځي 10 کاله بعد او په کومه کې دی د هغې نه مخکې د ده څه نه کېږي دی یو چوت کې ویسئ صحیح ده چاته خو کوم اشاره کوي وای ډاکټر صاحب تاسو کا ډاکټر صاحب لاله اشاره کوي هلکه دې مشر ته غټه مسله ده دې څه ویل غواړي وروره د دې زما سره یو حل دی په دې باندې 50000 خرچه د 1 منټ او په سود راځي خو روپۍ 50000 500 روپۍ خرچه پیژنه کومه زه ډاری کوم خفه مې ها زما هم کړه زه په کومه زه په کومه نه له خو هغه ولا زه په بوته زما څه حکم او کا زه په پاتای شي زه په حکم د خدای بابا ها بابا برابر شي لکه په بختورخان مې 1 لک روپۍ دي هغه به ترې واخلې ها دا وګوره څونه پیدا وکړه 500 روپۍ پیدا وکړه یو کس راشي مال پیسې راکړي غټه پیدا خو شو 50000 50000 له وړي دا بس یو چاته تعالی کو پیسې ښه چتاوي او نو وای به اشاره کوي به اشاره کوي आवाज وکړه ډاکټر صاحب لاله بیا اشاره کوي دوه ګوتې نیولې هلکه دې پیرې زما په خیال چې ډېر دی داسې مسته چې دې پیرې به نیم منټ ته په سود کومه خرچه به نه 1 لک روپۍ کو پیدا یو ها بوش زه په حکم د خدای بابا لا بیا بیا څه وایي لکه د ناسوار یو چونډی راوړئ څنګه چل دی خیر ډاکټر صاحب خیر خیرت دی بیا څه دي دا جی یو ضروري خبره وه وکړه راته دا جی یو جینۍ باندې ډېر زیات مینې ما ډېره زیاته مې خوښه ده واده وسره کوم ستا خو خوښه ده ولې ته یې خوښ یې زه یې بېحده خوښ یم زه د کومې جینۍ چې دومره ګنده خوښه ده هغه زه خپله انګور د سره جوړول نه غواړم السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام مشرف خیر برابر ټیک ټاک یې الحمدلله جی څه تکلیف دی ته تکلیف مې دا دی چې دا سامې بندېږي ښه او لږ لږ ډل ډاته راځي په دې ځګر په دې ځګر دي خدای به خیر کړي ښه اوږد ساه واله مشره بیا اوږد ساه واله خوا ولې ډاکټر صاحب ستا نه ډېر بد بینز دي څه خدمت وکړم خدمت دا وکړه چې ټیک ټاک مې شروع کړل ما له 1 نمبر موبایل راکړه چې ویډیوګانې صفا جوړوي لاندې ماډلې پرتې دي سامسنګ ویوو آیفون کوم یو درکمه هر یو چې خو چې زه پکې د زیباګل دی نه ښکلی یم دا نشي کېدی مشره ولې نو مخ دې د جلات خان په شان دی او راولي ځان د زیباګل په شان السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غټ مصیبت وشو بیاګانې ډېر مصیبت پیټرول دا څه مصیبت دی پیټرول مې راوړل نو دا غډیو پرغه پیټرول وتر اټومیټک سٹارټ کړو کور او په دې لارې دا غډا کوي تاویږي تعویق بس وښنه ورکړه انو چې راورکړه کوم د علاج علاج دغه دی کنه چې ور دې کلکو په قلاره بدواړه کینو چې کله پکې پیټرول ختم شو بدلی مشره زما د ملګری ډېر زیات پریشان دی بد وخت دی ته ګوره مشر سړی د جرګو سړی راشه یو څو خبرې ورته وکړه چې لږ برابر شي صحیح ده ولې پریشانه یې یاره مشره ټایم مې ډېر خراب چلیږي پیسې دې را باندې د خلکو ډېرې او کور کې حالات صحیح نه دي ټایم مې ډېر بیکاره دی یاره الله پاک په خیر کې زه ته یو 3 قیمتي خبرې کوم جی جی مشره دا راځي په هر انسان باندې 3 ټایمه جی جی سارو او غرمه او ماښام